الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. د تیرې ورځې په بیان کې مهم ویلي چې مشرکانو په هر شکل چې او هر څومره چې وسوه دا غوښتل چې مسلمانان د خپل دین نه وګرځوي، صحابه کرام د دین نه واړي، نو هغې ته به مختلف قسمه عذابونه ورکول تر دې چې د نبوت 5 کال شو او د مشرکانو عذابونه ورځ تر بلې زیاتېده. هیڅ رحمت ورکې نه راته، رحم یې پر زړه کې نه راته چې مسلمانانو باندې رحم وکړي. نو په دې وجه باندې نبی علیه الصلاة والسلام صحابه کرامو ته ویلې که چېرته تاسې حبشې ته هجرت وکئ نو هلته داسې یو بادشاه دی چې نجاشي ورته ویله چې هغه عادل پاچا دی او د هغه سره په چا باندې ظلم نه کیږي. وروسته دې نه چې الله رب العالمین دا آیتونه نازل کړه للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنه، دا خلکو دپاره چې په دې دنیا کې ښه کوي د هغوی دپاره حسنه ده، یعنی صحت او روغوالی دی، یا دا چې دوی دپاره جنت دی. و ارض الله واسعه، او د الله رب العالمین ځمکه دا پراخه ده. انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، یقینا الله رب العالمین صبر کوونکو ته اجر ورکوي په بې حسابه، ډیر اجر الله رب العالمین ورکوي. نو نبی علیه الصلاة والسلام دوی ته ویلي چې دلته خو داسې مشکلات پیښ شو او دا مشرکان داسې ظلمونه کوي، نو که چېرته تاسې هجرت وکئ. نو صحابه کرامو هم 12 کسه صحابه کرام نه سړي او دغه رنګې 4 کسه زنانه په یوه شپه باندې سره راجمع شو چې مشرکان خبر نشي او د حبشې د سفر په نیت ووتل چې هلته هجرت وکړي او هلته د الله رب العالمین عبادت وکړي او د دغې مشرکانو د عذاب نه خلاص شي. کله چې دوی روان شول د بحر په طرف باندې هلته یو 2 کښتۍ تجاري تیارې موجودې وي، نو د هغې سره وختل او د حبشې په لور روان شو. کله چې مشرکان په سبا کې خبر شو، دوی دومره ظالم قوم چې دې ته هم نه پرېښودل چې د غزې نه ووځي، نو په سبا کې د دوی پسې شو. کله چې لاړل بحر ته ورسېده ګوري چې هغوی نشته او تللي دي، نو واپس را وګرځېده. نو یو ورځ نبی علیه الصلاة والسلام لګی دی، نور ورځ به چې نبی علیه الصلاة والسلام په کعبه شریفه کې تلاوت کو نو مشرکانو پکې شور جوړاو، بدحال به جوړاو، د نبی علیه الصلاة والسلام خبره به نه اورېدله. یو ورځ مشرکان غلي دي، نبی علیه الصلاة والسلام سورة نجم تلاوت کوي، والنجم اذا هوا ما ضل صاحبكم وما غوا تر اخره پورې. مشرکان غوږ دي دې صورت او طبعا دوی عرب دي، دې په معنا او په مقصد باندې هم پوهیږي، تر دې چې نبی علیه الصلاة والسلام صورت اخر ته ورسه. په اخر د صورت کې راځي فاسجدوا لله واعبدوا، الله رب العالمین ته سجده وکئ او عبادت وکئ. دوی په غیر شعوري شکل چې کله نبی علیه الصلاة والسلام ولیده چې هغې سجده وکړه الله ته، نو دوی هم سجده وکړله. کله چې نبی علیه الصلاة والسلام د سجدې نه سر راپورته کړ، نو دوی ته مخ راوړه چې ای تاسې ایمان راوړه، نو هغوی ویل چې نه. حیران شو چې اوس نبی علیه الصلاة والسلام ته څه جواب ووایي. نو ویل چې یاره زموږ ته خپل بوتان رایاد شو، خپل چې کوم د معبودین دي دا رایاد شو، نو په دې وجه موږ سجده وکړه، موږ ستا د صورت په وجه باندې سجده نه ده کړې، منکر شو. نو دا خبر داسې خور شو تر دې چې د حبشې هغه مسلمانان چې حبشې ته تلي وو هغوی ته دا خبر ورسېده چې مشرکین کوم چې د مکې قریش او مشرکینو هغه ټول مسلمانان شو. نو هغوی ویل چې یاره اوس خو څه هجرت ته څه پاتې نه شو، نو موږ ولې هلته پراته یو، واپس را روان شو چې مکې مکرمې ته راشي. چې کله مکې ته نږدې شو نو په دې پوه شو چې هغه هسې د دروغو خبرو، او واقعیت دا دی چې هغوی مسلمانان شوي نه دي. په دې وجه باندې به سړی په دې شیعاتو او په داسې شیونو باندې اعتماد نه کوي. اول به ځان ښه متاکده کوي او خبرې نه به ځان ښه خبروي، وروسته د هغې نه به بیا په هغه خبره باندې عمل کوي. نو کله چې دا حال ولیده او د مکې مشرکینو عذاب یوې ورځې نه تر بلې نور هم زیاتېدونکی او څه کمېده ورکې نه راتله، نو دوباره د مسلمانانو نیت وکړه چې حبشې ته لاړ شي. دا چې هغه مسلمانانو هلته ښه وخت تېر کړی او چانه په عذاب کړي، نو دې ځل تقریبا 83 سړي د حبشې د هجرت لپاره تیار شو او دغه رنګې 18 زنانه دا ټول سره یو ځای شو
او په یوه شپه باندې حبشې ته سفر شروع کړ. چې کله د مکې مشرکین خبر شو چې مسلمانان خو د دې ځای نه ځي او حبشې ته ځي چې کوم موږ په عذابو هغه ځي په خپله مخه باندې، نو هغوی دوه کسه چې یو عمرو بن العاص نومېده، بل عبدالله بن ابي ربیعه، دې دواړو ته ډېرې تحفې ورکړلې، قیمتي تحفې ورکړلې چې دا ویسه او د حبشې باچا ته یې ورکړي او هغه په دې باندې قانع کړي چې دا مسلمانان بیرته واپس کړي او ځای ورته ورنکړي. د حبشې باچا نبی علیه الصلاة والسلام صفت ذکر کوي چې دا عادل دی، د ده په نسبت باندې چا سره ظلم نه کیږي. نو دې دواړو دغه هدیه او تحفې کومې چې اخیستې وي د نجاشي باچا چې کوم ماتحت او تخت لاندې خلکو، نو هغوی ته یې ځینې ورکړلې په دې خاطر باندې چې کله نجاشي خبرې کوي او دوی خبرې کوي چې دغه کم ټیټ کسان چې دا د دوی تایید وکړي. تر دې چې نجاشي راغی او دوی ورته ویلي چې زمونږ د قوم نه یو څه کمکل خلک راجمع شوي دي او زمونږ د دین نه وتلي دي او ستا په دین کې هم نه دي شامل شوي، ځکه نجاشي چې و نصراني و او موږ نه راغلي دلته راتښتېدلي دي، نو دوی بیرته واپس کړه موږ ته چې واپس مکې ته لاړ شي. چې کوم دا ټیټ خلک و هغوی خو هدیې مدیې اخیستې وي، نو هغوی هم د دې تایید کوه چې او بلکل دا ورته واپس کړه، موږ په دې باندې څه کوو. خو نجاشي چې یو عادل بادشاه و، نو هغه ویل چې نه، تر هغې پورې واپس نه کړم تر څو پورې چې زه د هغوی نه هم خبرې واورم چې هغوی څه وایي. مسلمانان یې راوغوښته، دا دواړه ولاړ دي چې مشرکین رالېږلي دي، نجاشي هم دی او کوم چې د هغه د درباریان خلک دي هغه هم ولاړ دي. نو د دوی نه یې پوښتنه وکړله چې تاسې څه چل کړی دی چې دې دین نه وتلي یاستئ او زموږ په دین کې هم نه یې ننوتي، نو تاسې کوم دین قبول کړی دی؟ په دې وخت کې جعفر ابن ابي طالب رضی الله عنه رامخکې شو او هغه ورته خبرې شروع کړي. هغه ویلی چې باچا موږ په خپل ملک کې په خپل ښار کې په مکه مکرمه کې د بوتانو عبادت کوو، کوم شی به چې مردار شو د هغې غوښه هم خوړله، بېحیې او بېدینۍ کارونه به هم کول، خپلوي به هم قطع کوله، د خپلوانو مراد هم نه ساته، چې څوک به هم ګاونډی و هغه به د موږ نه تنګ و، بد ګاونډیتوب هم کاوه، چې څوک به قوي و هغه به ضعیف سړی خوړه، یعنې چې څه خل ظلم به پرې وسه و هغه به یې پرې کول او داسې شروع کړله. تر دې چې موږ ته یو کس راغی او هغه کس محمد صلی الله علیه وسلم دی، موږ یې پېژنو چې پاک دامنه سړی دی، پاک سړی دی، نسب یې موږ پېژنو، ټول نه نسب یې په موږ کې اوچت نسب دی، په هر لحاظ چې موږ د هغه عفت بیانو هغه پاک دامن سړی دی. نو هغه راغی او موږ ته الله رب العالمین راولېږه. نو بیا ورته نجاشي ویل چې ښه هغه تاسو ته په څه امر کوي؟ نو جعفر رضی الله عنه ورته وایي چې هغه موږ ته په دې امر کوي چې لمونځ وکړو، د یو الله عبادت وکړو، رښتیا ووایو، ګاونډیانو سره ښه وکړو، داسې ورته چې کوم دین هغه وخت کې په دین کې کوم اخلاق راغلي او تعاملات هغه ورته ذکر کړل. نو بیا نجاشي ورته ویل چې آیا په دین کې ستاسې څه شته چې ماته بیان کوي؟ نو جعفر رضی الله عنه ورته سورة مریم تلاوت کړه، کاف ها یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبده زکریا تر اخره پورې. په دې کې وروسته بیا د مریم رضی الله عنها واقعه هم راځي. الله رب العالمین وایي واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت من اهلها مكانا شرقيا. الله رب العالمین وایي ته په دغه قرآن کریم کې د مریم واقعه ذکر کا کله چې دی د خپل اهل نه د شرق طرف ته لاړله، یعنې د هغې د ولادت او د عیسی علیه السلام د ولادت کیسه دا پکې ذکر ده. نو کله چې دوی دا واقعه واورېدله نو نجاشي هم د سترګو نه اوښکې لاړلې او دغه رنګې کوم رعیت چې هغه هم د سترګو نه اوښکې لاړلې او دوی ته یې ویلې چې زه واپس لاړ شئ همدلته اوسېږئ په امن کې، تاسې مو دوی ته نه واپس کوو. عمرو بن العاص لاړه خو د خپل رعیت ته یې ویلې، دا کوم کس چې بل ورسره و دا بل کس عبدالله ابن ابي ربیعه هغه ته ویل چې سبا بیا راځو. هغه ورته ویل چې ګوره سبا بیا نه راځو، که دوی هر څه وایي خو دوی بیا هم زموږ خپلولۍ کې راځي، دا کم مسلمانان چې دلته راغلي دي،
نو موږ خپل کوشش وکړو دوی موږ ته واپس نه کړه. وایي نه سبا بیا راځو. په سبا ورځ بیا راغله. نجاشي ته یې ویلې چې ګوره دا مسلمانان داسې خبرې کوي چې هغه ستا نه دي خوښي، هغه دا چې عیسی علیه السلام کې یو ناشنا قول کوي. نو بیا نجاشي راوغوښتل. کله چې مسلمانانو دا خبره واورېدله وویرېدل. خدای ویلې چې رښتیا به ویو چې موږ ته دین څه امر کوي هغه به دوی ته ویو. مسلمانان یې راوسته. نجاشي ته بیا پوښتنه وکړله، وایي تاسې ماته ووایئ چې عیسی علیه السلام باره کې څه ویل. نو جعفر رضی الله عنه بیا رامخکې شو. هغه جواب وکړ چې موږ ویو چې هغه د الله بنده او رسول دی. ورونو دا خبره نصرانیانو ته خطرناکه وه په دې لحاظ باندې چې تر اوسه پورې نصرانیان په دې عقیده نه ساتي چې عیسی علیه السلام دا د الله بنده و. هغوی په دې باره کې 3 فرقې دي. یو وایي چې عیسی علیه السلام دا خپله خدای دی، بل وایي چې دا د عیسی علیه السلام د خدای زوی دی، او درېیمه ډله وایي چې دا یو د 3 خدایانو نه دی. نو دا ټول په بېدینۍ او په کفر او شرک باندې دغه ډلې دي. نو کله چې جعفر رضی الله عنه دوی ته دغه واقعه بیانوي او دغه کوم قرآن کریم چې ورته څه باندې امر کړی او نبي علیه السلام راوړي هغه دا چې عیسی علیه السلام د الله بنده او رسول دی او د الله د طرفه کلمه ده او د الله رب العالمین د طرفه روح دی. چې دا خبرې وکړلې دا کوم رایت چې دا نصرانیانو غوسه شو چې دا خو عیسی علیه السلام ته د الله بنده وي. نو نجاشي ورته ویلې چې زما دې په الله قسم وي چې کوم شی عیسی علیه السلام راوړی دی او کومې خبرې دوی کوي دا د یو ځای نه دي، د دې اصل یو دی چې الله رب العالمین د طرفه دا ټول نازل شوي دي. بیا د خپل رعیت ته امر وکړ چې کومې هدایي مدایم د دوی نه اخیستې دي هغه ورته واپس کوي. دا خلک دوی ته زه نه تسلیموم. نو د مکې چې کوم دغه 2 رالیږلي واپس بیرته نامراده لاړل. نجاشي خبره ونه منله. چې کله د مکې مشرکینو ته دا وویلې چې هغوی خو موږ داسې واپس کړو نو هغوی ډېر زیات غوسه شو. هغوی خپلو عذابونو ته نور هم زور ورکړ بلکې نبي علیه السلام ته ضررونه زیات کړ. تر دې چې یو ورځ نبی علیه السلام په کعبه شریفه کې لمونځ کوي. نبی علیه السلام په ښکاره دعوت کاو او دغه رنګ لمونځ به هم په ښکاره کاو، د مشرکان نه پټ نه کاو. عتیبه ابن ابي لهب راغی او نبی علیه السلام ته په سر باندې پښه کېښوده تر دې چې نږدې وه چې نبی علیه السلام سترګې راووځي. نو دوی نور هر قسم چې وسه کېده هغسې عذابونه مسلمانانو ته ورکول. کوم مسلمانان چې پاتې وو اکثره داسې وو چې په یو چا په امن کې یا کورنۍ امن والا وه نو دوی ډېر کوشش دا کوو چې نبي علیه السلام ته عذاب ورکړي. دغه رنګې یو ورځ ابوجهل راغی نبي علیه السلام ته سختې کنځلې وکړلې. دغه رنګې هغې وواهه نبي علیه السلام یې وواهه، تکلیف ورته ورک. دا حالت یوې وینځې ولیده چې هغه وینځه د عبدالله ابن جدعان وه. نو چې کله هغې ولیده د دې نه لږ وروسته حمزه رضی الله عنه راغی او حمزه هم دې وخت کې مسلمان نه دی. چې کله حمزه راغی نو دغې وینځې ورته واقعه بیانه کړله چې آیا ته دې د وراره نه خبرې چې ابوجهل هغه سره څه وکړه؟ نو ټوله واقعه ورته وکړله. نو حمزه رضی الله عنه سخت غوسه شو، لاړه د ښکار ته تللی او د ښکار نه راغلی و او هغه قوس او لیندۍ چې کومه ورته ویلې هغې تیاره لاس کې وه. نو لاړه چې ګوري ابوجهل د ډېرو کسانو په منځ کې ناست دی. حمزه رضی الله عنه ورغی او په دې قوس او لیندۍ باندې دا سر وواهه او سر یې پرې مات زخمي کړ پې چې تا څنګه زما وراره وهلی دی او هغه ته دې بد رد ویلی دي. نو د ابوجهل څه کسان هم اوچت شو او دغه رنګې مقابل کې د حمزه رضی الله عنه په څنګ کې هم ځینې کسان اوچت شو. نږدې و چې لویه جګړه ترې جوړه شي. دې وخت کې ابوجهل وویلې چې دا رښتیا وایي ما یې وراره ته ضرر رسولی دی نو ده څه مې ووایي. بیا ورته حمزه رضی الله عنه وویلې چې زه هم د محمد صلی الله علیه وسلم په دین باندې یم، څه کولی شئ وایي کوي. چې کله دوی دا خبرې واورېدلې نو حمزه خو په دې وخت کې اسلام نو راوړی، مسلمان نو، خو د غیرت د وجې نه دا خبره وکړله. نو واپس نبي علیه السلام ته راغی او دا واقعه ورته بیان کړه. نبي علیه السلام ورته اسلام وښوده، الله رب العالمین زړه نرم کړ او ایمان یې راوړه. دا واقعه تېره شوله. د دې نه وروسته
یو ورځ حمزه یو ورځ عمر راوتی دی او توره په لاس کې ده، وایي نن به زه محمد قتلومه او دا لانجه به ختمومه. روان دی په دې کې یو سړی ورسره مخ شو، هغه ته یې پوښتنه وکړله وایي چېرته روان یې؟ وایي زه محمد چېرته دی؟ وایي څه کې هغه؟ وایي قتلومې، توره ورسره ده. نو هغه ورته ویلي چې ته خبر نه یې چې ستا خور ایمان راوړی دی، ستا چې کوم اوښی دی هغه ایمان راوړی دی، ته هغه ول د خپل کور نه شروع وکړه، وروسته د هغې نه بیا محمد صلی الله علیه وسلم پسې رسېږه. نو عمر رضی الله عنه دا خبرې واورېدلې، هغه یې پرېښوده او را روان شو د خپلې خور کور ته چې خور یې فاطمه نومې ده، فاطمه بنت خطاب. نو چې کله عمر راغی دروازې ته یې غوږ کېښوده، په دې وخت کې دننه فاطمه او دغه رنګې د هغې خاوند سره خباب رضی الله عنه دی او هغه ورته قرآن کریم سورة طه ځینې آیتونه تلاوت کوي. ته دا خبرې واورېدلې او دا تلاوت یې واورېده، په دې پوه شو چې دوی مسلمانان شوي دي. نو راننوته ورته ویلې تاسې څه ویلې؟ په دې وخت کې چې هغه راننوته نو خباب چې دا د عمر غږ واورېده پټ شو په دې کور کې. نو دوی ورته منکر شو، خو خاوند یې ورته ویلې فاطمې رضی الله عنها خاوند چې ګوره که چېرته ستا دین په ناحقه وي او یو سړی بل دین قبول کړي نو آیا په دې کې په ده باندې څه تکلیف شته؟ نو په دې وخت کې عمر په غوسه شو او هغې وواهه. فاطمې دفاع کوي، هغې هم ووهله تر دې چې په هغې باندې وینې رامات شوې. چې کله دا حالت عمر ولیده نو زړه یې نرم شو. نو ورته ویلې چې تاسې ما ته راکړئ صحیفې چې تاسې څه ویلې؟ نو فاطمې ته هغه کوم لیکل چې و هغې ته یې واخیسته، وایي ته مشرک نجس یې، اول غسل وکړه وروسته د هغې نه بیا موږ تا ته دا درکوو. نو هغه لاړه غسل یې وکړه، د غسل نه واپس راغی چې د سورت طه دا ځینې آیتونه یې ولوستل، الله رب العالمین زړه نرم کړه. په دې کې خباب رضی الله عنه هم راووته، هغه پوه شو چې دا غسل کوي او ځي او بېرته راځي دې صحیفو دپاره، معنا دا ده چې زړه الله رب العالمین نرم کړی اسلام ته. او دغه رنګې رسول الله صلی الله علیه وسلم هم د دې نه یو څو ورځې مخکې دعا کړې وه چې الله رب العالمین دې په یو د ابو جهل یا د عمر باندې اسلام قبول کړي، په اسلام قوي کړي. نو بیا خباب رضی الله عنه ته ویلي چې چېرته دی محمد؟ نو هغه ورسره شو روان شو دواړه. عمر رضی الله عنه سره توره ده. مخکې مونږ ویلي وو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د دار الارقم د ارقم په کور کې به صحابه ته به دعوت کاوه او چې کوم آیات به نازل شو هغوی ته به د هغې تعلیم کاوه. نو دی راغله هغه کور یې ورته وښوده، عمر دروازه وټکوله. دننه چې کله صحابه د دروازې نه وکتل چې عمر راغی، صحابه ډېر سخت وویرېدل او توره ورسره ده په لاس کې. نو حمزه وویلې، دې وخت کې حمزه هم دننه موجود دی، که چېرته به د خیر دپاره راغلی نو خیر به ورته ورکو، او که چېرته د شر دپاره راغلی نو په هماغه خپله توره به هملته سر ورنه غوڅ کړو. نبي علیه الصلاة والسلام راپاڅېده، دروازه خلاصه کړله، عمر رضی الله عنه د ګریوان نه ونیو، ورته وویل چې ته تر اوسه پورې د خپل بېدینۍ نه ناوړې. نو په دې وخت کې عمر رضی الله عنه کلمې وویله، اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. کله چې دا کلمه وویله ټولو صحابه په یو واز باندې الله اکبر تکبیر چغې کړلې، تر دې چې مشرکان واورېدلې. چې کله عمر رضی الله عنه ایمان راوړه، الله رب العالمین ورسره اسلام ډېر قوي کړ. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه وایي چې موږ به د دې نه مخکې په کعبه شریفه کې لمونځ نشو کولی او نم اسلام په جهر کولی شو او نم د چا نه د کعبې شریفې سره په ښکاره تعلیم د اسلام کولی شو. خو چې کله عمر رضی الله عنه مسلمان شو نو د دې نه پس موږ دغه شروع کړ. چې کله عمر رضی الله عنه مسلمان شو، بهر راووته، پوښتنه یې وکړه چې څوک داسې کس دی چې په دې خلکو کې زر خبر خوروي. نو چا ورته ویلي چې جمیل ابن معمر نومېده. د ده د عادتو اوس هم په دې کلو کې ځینې داسې خلک وي چې هغې ته کله خبره وکړي نو په یوه شېبه کې ورباندې ټوله دنیا خبروي. نو دا هم داسې کس و چې کله به دې ورته خبره وکړله په یوه شېبه کې بیا در باندې ټول خلک خبرول. نو هغه ته یې وویلې چې ما اسلام راوړه. هغه مخکې شو ته خبره ونه کړله او غږونه یې شروع کړه، تاسې خبر واورئ نه خبر راغلی. ټول خلک متوجه شو، په دې ټول خلک پوهېدل چې دا سړی خبرونه نقلوي، یعنې اخبار یو ځای نه بل ځای ته وړي. نو ویل چې عمر رضی الله عنه چې و دا د دین نه واوښت. عمر رضی الله عنه شاته ورپسې دی،
وی واهه وی داسې مو ویل چې دین نه واوښته، داسې ویوه چې مسلمان شو، ما ایمان راوړه. نو کله چې دوی دا خبرې واورېدلې په عمر رضی الله باندې راټول شو، کوشش یې دا کاوه چې عمر رضی الله ووهي. عمر رضی الله هم ډېر قوي او پهلوان سړی و، نو خپله دفاع یې کوله. عمر رضی الله یوازې دی او د مکې مشرکین پرې راجمع دي، بد حال جوړ دی. تر دې چې ټوله ورځ دغه ورځ جنګونه وکړه، چې د ورځې اخري حصه شو، دوی ویلې چې اوس به نور به عمر رضی الله پسې جمع راټوله شوه، ویلې چې عمر رضی الله به قتله او نه وی پرېږدو. یوه ډله داسې راغله او دا اراده وکړه چې عمر رضی الله قتل کړي. په دې وخت کې عاص بن وائل دا د مکې د سردارانو څخه دا راغی، دی ولیده دا حال. عمر رضی الله په کور کې پټ شو، دې پوښتنه وکړه څه خبره ده. نو دې ډلې ورته ویلې چې موږ عمر قتلوو. نو هغه ورته ویل چې ستاسو عمر رضی الله دپاره لار نشته. دا قوم داسې پوه شو چې یاره عمر رضی الله دې نه تللی بل خواته. نو بیا وروسته د هغې نه د عمر رضی الله نه وګرځېده. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.